سلامونه نیکي هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس 10 درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسو پر لینک، بوکمارک، کراس ریفرنس، کمنټ، هیډر او فوټر او پیج نمبر باندې کار وکړئ. نن به پر ټکسټ باکس باندې کار وکړو. ټکسټ باکس د دې لپاره استعمالیږي چې تاسو غواړئ په خپله صفحه کې د لیکنې لپاره یو مشخص ځای انتخاب کړئ او هلته لیکنه وکړئ. هغه لیکنه د یو بکس په شکل راځي، خالي بکس یو باکس په شکل راځي. بیا تاسو کولی شئ هغه هر ځای انتقال کړئ. د مثال په ډول سره دا ټوله دغه دي، ډیزاینونه دي، غوښتي جوړ شوي دي. تاسو که غواړئ هغه استعمال کړئ استعمالولی شئ، کنې ورته وایاست چې ډرا ټکسټ باکس خپل په خوښه انتخابوم. نو بیا تاسو کولی شئ لیکنه پکښې وکړئ، هغه ته مکمل ډیزاین ورکړئ. موږ ویلی هم دی تقریبا پیکچر و شیپس په رقم دی، کولی شئ خط یې ورواړوئ او تاسو کولی شئ هر ځای ته چې وړئ کولی شئ یوسئ په خپله خوښه. بل موږ او تاسو ورډ آرټ لرو. ورډ آرټ د کمپیوټر لیکنې ته نسبت به دا لیکنې ته د عصري لیکنې لپاره استعمالیږي. اوس دا یو ساده لیکنه، زه غواړم یو څه عصري لیکنه راولم. نو بیا دلته لیکمه چې کمپیوټر جنریشنز، ښه ډیزاین یې ورواړو. اوس تاسو ووینئ دا نسبت به دا لیکنې ته یو څه عصري لیکنه ده. بل موږ او تاسو ډراپ کیپ لرو. ډراپ کیپ د دې لپاره کارېږي کله چې تاسو په یو اخبارو کې به مو لیدلي، د مثال په ډول سره دغه وي ده، دا د دغه درو لیکو پر سر راغلي. یعنې د درو سورلیکو په سر کې دا وي په غټ شکل غټ توري سره راغلي، وروسته بیا دغه وي. دا ډېر په اخبارو کې کارېږي یا په مجلو کې. نو بیا هر پاراګراف چې انتخابوئ دا پاراګراف انتخابوم ډراپ کیپ او بیا وي ډراپ ته راځم. نو ډراپ ته چې رالاست دا وي ده د درو لیکو پر سر راغله، او که تاسو ورته وایاست چې یا دا ګورئ اوس خو دا په لیکنه کې دننه ده، دلته دننه ده، یعنې تر دا ځای نه ده وتلې. زه غواړم چې در ووځي، بیا ورته وایئ ان مارجن، او که یا ورته وایاست چې خپله دننه بله خبره ورته وایاست چې د مثال په ډول سره پر 4 لیکه راته راوړه، پر 5 لیکو، او خپله دغه توری او دا لیکنه باید څومره فاصله ولري او فاصله درته ورته کوي. نو اوکې کړئ، فاصله دومره دغه ده، پر 1 2 3 4 پر 5 لیکو و مخته راغله او د لیکنې څخه دغونې فاصله لري. بل موږ او تاسو ډیټ اینډ ټایم لرو. غواړئ چې وخت تاریخ راولئ، انسرټ ټکئ، ډیټ اینډ ټایم راځي. هر ځای چې تاسو کرسر موقعیت ولري هلته ډیټ اینډ ټایم انسرټیږي. بل انسرټ ابجکټ دی. انسرټ ابجکټ دې ته وایي چې تاسو غواړئ په خپل ورډ ډاکومنټ کې د یو بل پروګرام څخه کار واخلئ، د فوټوشاپ څخه، د بیت میپ ایمیج، د پینټ څخه، د اکسل څخه، د اکسل چارټ څخه، د اکسل څخه خپله کار اخلي. د مثال په ډول زه غواړم بیت میپ ایمیج د پینټ څخه کار واخلم، یو رسامي پکښې وکړم. اوکې کړئ، تاسو به اوس د پینټ څخه خلاص. تاسو خپله رسامي پکښې وکړئ، هر رقم رسامي چې مو پکښې کوله، بېرته ما صفحه بنده کړئ. نور دا دی اوس د یو عکس په شکل تاسو ته راغلی. تاسو کولی شئ دلته راسئ، ورته behind the text یا in front of the text هر یو چې ورته انتخابوئ، بیا تاسو کولی شئ موقعیت ته یې تغییر هم ورکړئ. دا و انسرټ ابجکټ. بل موږ او تاسو په انسرټ منیو کې ایکویشن لرو. ایکویشن د دې لپاره کارېږي که غواړئ تاسو د ریاضي سوالونه ولیکئ، نو موږ د ایکویشن څخه کار اخلو. دا جوړ شوي دي وختي. که تاسو غواړئ چې خپله یې دغه کې انسرټ کړئ، بیا هماغه دلته کلیک وکړئ او ورته ووایاست چې د مثال په ډول سره دلته لیکمه چې 2 پر 3، بیا به دلته ودرېږي او بیا به ولیکئ چې جمع، د جمع علامه دلته هم شته، تاسو کولی شئ د کیبورډ څخه هم ولیکئ جمع، بیا 2 په توان د 3 او وروسته ولیکئ چې مساوي هر څه چې کېدل.
یعنې دغه رقم تاسو کولی شئ چې خپلې ریاضیکي عملیې ولیکئ. دلته ډېر شیان شته په ډیزاین کې تاسو کولی شئ چې فراکشنونه دي، سکریپټس دي، راډیکل دي، انټګرالونه دي، د ټولو شیانو څخه تاسو کار اخیستلی شئ. په دغه ډول سره تاسو کولی شئ په خپل ورډ ډاکومنټ کې ریاضي استعمال کړئ، د ریاضي فارمولونه یې واخلئ استعمال کړئ، غواړئ ویې لیکئ. بل موږ او تاسو سمبول لرو. سمبول د دې لپاره استعمالیږي چې هغه سمبولونه یا هغه شکلونه چې تاسو په کیبورډ کې په عادي حالت کې نه وي خو تاسو غواړئ چې راولئ. د مثال په ډول سره راځئ سمبول ته او بیا وګورئ دا د کاپي رایټس دغه دی او یا هم د اوم سمبول دی، بیټا، پای، لای تناهي، لیس دین اور ایکول ټو، ګریټر دین اور ایکول ټو، دا ټول هغه سمبولونه دي چې موږ تاسو نشو کولی په کیبورډ کې په عادي حالت کې ترلاسه کړئ او ولیکو. نو بیا راځو دلته کوئ. که تاسو نور سمبولو ته اړتیا لرئ مور سمبول باندې کلیک وکړئ. دا ټول سمبولونه شته، دا غواړم راولم، کلوز یې کړئ. نو درنو دوستانو د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چیرې تاسو د نن ورځ په درس کې کوم پوښتنه لرئ یا کوم سوال لرئ کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نور مو نو وخت نه نیسم. د الله په امان.